أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ددې آیت نمخکی د بنو ابیرقو دا فرد چې نومې بشیرو یا تومو ذکر شوی و چې هغه غلا کړې وه او بیا بنو ابیرق والو د هغه د خلاصولو کوشش کو او رسول الله په مخ کې د دروغو بیانونه نو الله رب العالمین اوس په دې مذکوره آیت کې فرمایي چې که زما فضل نبی پتا باندې او زما رحمت نبی پتا باندې اے پیغمبره نو دې بنو ابیرقو ستا د خطا کولو کوشش کو ته به خطا کړې لیکن ما فضل کو ما رحم کو او ما ته په حقیقت حال باندې پوه کړې نو ته د خطای نه بچ شوې او دغه شانتي همیشه د پاره زه تا د خطای نه بچ کوم. نو اوس د دې فضل ذکر ولولا فضل الله کچری نوی فضل د الله پاک علیکا پتا باندې اے پیغمبره ورحمته او رحمت د الله پاک پتا باندې نو لهمت طائفة منهم نو خامخا قصد کړو او اراده کړو یو ډلې د دینا یو ډلې د دې خلکو د سشي ایو دیو کا چتا خطا کی بشیر خپوی دو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله حق کوي لیکن د خطا کولو د پاره بنو ابیرق سره میټینګ کو چې موږ د دروغ بیانات پیش کو پیغمبر به خطا نو الله وایي چې دی خو اراده کړې و چې تا خطا کی خو دې تا نشي خطا کولی
وما يضلون الا انفسهم نشي خطا کولی دی تعالی مگر خپل ځانونه ما ستاره رهنمایي وکړه ته به پوه کړې او همیشه د پاره زستا رهنمایي کوم نو تا نشي خطا کولی مگر خپل ځان یې خطا کو ځان له دوکه ورکړه او بعد د دې با پدی باندې پریوزي وما يضرونك من شيء او ضرر نشي رسول دي تا د هیڅ ذکر دی کتا خطا کول وړي نو تا حقیقت حال هغه کار کوي نو دي تا ضرر نشي رسول ته د دینه خطر مسا او تا ذکر ضرر نشي رسول چې وانزل الله عليك الكتاب نازل کړی دی الله پاک پتا باندې کتاب بلو او دغه کتاب پرانا کې ته فیصله کوي تا نشي خطا کوي خطا کیږي خواغه شو چې الله کتاب پرېږدي او په نور کتابونو فیصله کوي دا خطا کی تا ته نقصان نشي رسوله او تا نشي خطا کولی ځکه چې الله نازل کړی دی پتا باندې کتاب بلو والحکمت او د دانای خبرې چې هغه تا سنت وي معلوم شو چې قرآن هم الله نازل کړی او حکمت هم الله نازل کړی ځکه وی وانزل الله عليك الكتاب والحکمت نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او حدیث هم واحده څنګه چې قران واحده خو فرق دومره دی چې د قران الفاظ هم د الله دي او معنا هم د الله ده نو دیتا وحی مطلوب وی د دې تلاوت کې دي شي دا الله نازل کړي دی دا قران الفاظ د الله او سنت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه ته وحی غیر مطلوب وی چې دا غي تلاوت نشي کېدی په شان د قران داغی الفاظ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او معانی د الله دی الله به یو خبر د حضور په زړه کې واچولا حضور علیه السلام په خپل الفاظو کې داغی نه تعبیر نو دا الله نازل کرده وحیدا چې هغه ته حدیث وای او وحی غیر مطلوب وای او قرآن هم دا الله وحده چې هغه ته وحی مطلوب وي او قرآن وي دینه دا معلوم شو دواړه الله نازل نو څنګه چې قرآن حجت دی او دلیل دی نو دا رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دا حجت او دلیل دا دواړه د الله خبرې او کوم خلک چې قرآن ته دلیل وی او سنت ته دلیل نه وی نو دا منکرینی سنت دی او دا منکرینی حدیث دی او دا فرقه باطله ده ځکه دواړه د الله وی ما نازل کړي نو چې الله نازل کړي دي دواړه به مانی او د دواړو تابعداري سره لازمه د دواړو تابعداري لازمه او علمک ما لم تكن تعلم او خود دې تا الله پاک هغه سو لم تكن تعلم چې ته نه پوي دې پاغي باندې الله نورم تا ته احکام شرعیو
تعلیم درکړې دی چې هغه تا ته مخکې معلوم نه و خو الله درته وښودل. دې نه مراد څه دي؟ وعلمک ما لم تکن تعلم. تفسیر قرطبی کې امام قرطبی رحمه الله فرمایلی دي الاحکام والشرائع وعلمك ما لم تكن تعلم نه مراد څه دي؟ احکام شرعیه او دا الله تعالی چې کوم احکام نازل کړي دي نو دا احکام منزله دي. دا احکام منزله احکام دي او شرایع دي، عملی احکام دي. نو اصولی احکام دي او عملی احکام دي، دا مراد. نو دا رسول الله ته خود دي. تفسیر البحر المحیط کے علامہ ابو حیان اندلسی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول نقل کرے کہ قال ابن عباس هو الشرع، و ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائے دی کہ دین مراد سے شریعت تھی. نو علمک ما لم تکن تعلم خودلی دیتا تا اغ شریعت چې ته پې نه پوهېږې. نو صفا خبره. امام بغوی رحمه الله معالم التنزیل او دارنګې علامه علاء الدین بغدادی رحمه الله تفسیر خازن دې دوړو لیکلي چې احکام الشرع و امور الدین دین مراد حکمونه دي د شریعت او دارنګه کارونه د دین دي. کارونه د دین مې درته وښودل او احکام د شریعت مې درته وښودل چې تا ته مخکې نه و معلوم. دارنګه علامه نصفی مدارک التنزیل کی لکھی کہ من تا وعلمک ما لم تکن تعلم من امور الدین. دینا مراد کارونه د دین دی. نو ما خاص دی. دینا مراد احکام د شریعت دی او کارونه د دین دی. دا مراد دی. او دا چې بعض خلک وایي او احمد رضا خان وی اعلی حضرت چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی هر څه خودلی د ابتداء خلق عالم نواله چې الله تعالی دا عالم پیدا کړی دی د دنیا جنت او دوزخ ته داخلي تو پورې جميع ما کان او ما یکون هر څه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خودلی دي. او دلیل کې دا پیش کړي چې وعلمک ما لم تکن تعلم خودلی دي تا الله پاک ټول هغه څیزونه چې تا ته نو معلوم وي. وګوره الله وی نبی علیہ السلام ته هر څه خودلی دي. په جميع ما کان او ما یکون باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم دے. دینا ثابت ہے. الکه څنګه دینا ثابت ہے وی دا کلمه د ما عام ده او کلمه د ما د عموم د پاره استعمالي. نو هر ځای کې کلمه د ما عام دي. زمونږ د اصول کتابونو لیکلي چې ومن وما يحتمل الخصوص والعموم. من او ما کلا عموم د پر راځي او کلا کلا خصوص د پر راځي. خاص معنا مراد دلته خاص معنا مراد د احکام د شریعت هر څه مراد دي. دا کلمه د ما عام نه ده. او که بیا یو سړی سینه زوري کوي چې را کلمه د ما عام ده او دا په تفاسیر دلته خاص ګرځولې ده
او هر ځای کې کلمه د ما عام راځي نو دا د عموم د پاره دی نو هر څه ښودلي نو بیا د هغې په جواب کې موږ د سورت بقره آیت هغې ته پیش کوو سورت بقره آیت نمبر 151 کې الله فرمایي وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ خودلی دی تاسو ته الله پاک هغه څیزونه چې نه وی تاسو چې تاسو په هغې پوهېدې دا امت ته نو دلته هم کلمه د ما راغلې نو بیا خو د ټولو امتیانو دپاره علم غیب ومانه چې ټول امتیانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کا الله هر څه ښودلي دي نو دې ځای کې اعلی حضرت هم دا نه وایي دلته ما د خصوص دپاره هغه اخلي عموم دپاره نه اخلي نو بیا خو د امت دپاره هم په دا ثابتېږي چې دلته کلمه د ما عام عالي مونږ وایو دلته به بیا عامل او چې هلته خصوص دپاره اخلي نو دلته هم خصوص دپاره ده دلته هم خاص احکام شریعه مراد دي هر څه مراد نه دي دارنګه سورت انعام آیت نمبر 91 کې الله فرمایي وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا تعلیم درکړی شوی دی تاسو ته د هغه حکمونو چې تاسو پرې نه پوهېدئ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا نو دغه تم که ما عام شي نو بیا به څه وی امت دپاره به ټول امت دپاره به علم غیب ثابت شي که ما د عموم دپاره نو فما هو جوابكم وهو جواب لنا څه جواب چې د هغې وي نو دغه جواب زموږ فما هو جواب وهو جواب لنا هغې هم دغه جواب کوي دې ځای کې چې دا کلمه د ما سره خاص ده موږ هم دا جواب کوو دلته کلمه د ما سره خاص ده او مفسرینو ویلي دي چې دا کلمه د ما خاص ده احکام شریعه مراد دي هر څه مراد نه دي صحیح خبر هم ده نو د بریلیانو خبرې ګډې وډې دي هغې د ځان نه جوړې آیت نه یو شی نه ثابتېږي او هغې ته نه ثابتېږي نو جمیع ما کان او ما یکون سوا د الله نه هیڅ چاته الله نه دي ښودلی د الله علم محیط دی د الله نه ما سوا د هیڅ علم محیط نه دی وکان الله بكل شیء وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اوس الله وی کتاب مې راته نازل کړی دی د دانشمندۍ خبرې مې نازلې کړي دي احکام شریعه مې درته ښودلي دي پیغمبر دا د الله په تا لوی فضل دی نو په دې باندې پوره عمل کوه په دې باندې فیصلې کوه او د دې کتاب او سنت نه علاوه په بل څه فیصلې مه کوه دا مې دې دپاره نازل کړی دی فیصلې لا خیر فی کثیر من نجواهم نن د دې فضل د الله نه موږ محروم یو الله فضل به کړی دی قرآن او سنت را لېږلی دی خو موږ پرې فیصلې نه کوو الله وایي دا زما فضل دی په دې عمل کوئ او دا د الله فضل موږ سره دی او موږ پرې عمل نه کوو نو موږ ډېر بدقسمت قوم یو د دې زمانې مسلمانان ډېر بدقسمته مسلمانان دي چې په دې د الله په دې فضل باندې دی عمل نه کوي په دې باندې فیصلې نه کوي دا خو د الله فضل دی چې موږ له قانون کتاب راکړی دی او د قانون د شرح دپاره د نبي حدیث راکړي دي او موږ پرې نه کوو دا بدقسمت ورپسې وایي ډېرو مشورو او میټینګونو کې خیر دی او اکثر میټینګونه داسې بې خیره دا خلک چې ځکه پای کې د خیر څه نه د خیر دپاره کوي نه اکثر دنیا د پیداګیر دپاره میټینګونه خلک کوي چې څنګه به پیداګیر کوو د هغې دپاره میټینګونه کوي چې د دنیا د پیداګیر دپاره کوي او د آخرت فکر ورسره نه وي او د انجام د فکر نه آزاد میټینګونه کوي الله وایي په دې کې هېڅ خیر نشته دا ټول فضول میټینګونه دي او فضول مشورې دي او سرګوشۍ دي او دا خلک یې کوي
وخت ضایع کوي، ځان تباه کوي، په دې کې څه خیر نشته. خیر په هغه مشوره کې دی چې هغه د الله د رضا په کارونو کې. نو د الله د رضا د کارونو دپاره چې کوم مشوره کېږي او کوم خبره کېږي هغې کې خیر شته، او چې د الله د رضا دپاره نه وي نو په هغې کې هېڅ خیر نشته. لکه بنو عبیرې کوم میټینګ کړی و د شپې، په هغې کې خیر نه و، الله هغې ته اشاره کوي. دارنګې نن خلک کوي نو په دې کې خیر نشته چې د الله رضا پکې نه وي او د الله په ناراضګۍ کې. لا خیر فی کثیر من نجواهم، نشته هېڅ خیر په ډېرو مشورو د دې خلکو کې، الا من امر، مگر شته د خیر په مشوره د هغه چا کې چې هغه حکم کوي په صدقې سره، مشوره وکړي او په هغې کې ترغیب ورکړي چې یاره صدقه او خیرات په غریبانانو باندې پکار دی. د هغې لپاره څه تدبیر پکار دی، تدبیر جوړو. نو د هغې لپاره څه تدبیر ګوري او د هغې لپاره ترغیب ورکړي خلکو ته چې یاره ترغیب ورکول پکار دی، او خلکو ته په خپله باندې بیا ترغیب ورکړي ځای په ځای د صدقې او د خیراتو. نو دا د خیر مشوره په دې کې خیر شته، مګر شته د خیر په مشوره د هغه چا کې امره بصدقتن چې هغه تعلیم ورکوي په صدقې سره، حکم کوي، ترغیب ورکوي، تعلیم ورکوي د صدقې، او معروف او یا د معروفو. معروف هر هغه نیکۍ ته وایي چې په شریعت کې اهل شرع هغه پیژني، او منکر هغه بدۍ ته وایي چې هغه په شریعت کې خلک نه پیژني، اهل شرع یې نه پیژني. څه نااشنا غونته کې خبرې بعضې خلک کوي چې هغه په شریعت کې نه، هغې ته منکر. نو معروف پسندیده خبرو ته وایي، پسندیده کارونو ته وایي چې هغه د الله په نیز باندې هغه پسندیده او اهل شرع هغه پیژني، دغې ته معروف. نو یا د نیکۍ باره کې بیان کوي، تعلیم ورکوي د نیکۍ. نو دا تعلیم د نیکۍ چې کوي، تبلیغ د نیکۍ چې کوي او د دین تعلیم ورکوي، نو په دې کې خیر شته. دې دپاره که جرګه راغونډه شي او په جرګه کې دا تعلیم ورکول کېږي نو دا په دې کې خیر شته. او اصلاح بین الناس، او یا اصلاح کوي په منځ د خلکو کې، حکم کوي د اصلاح په منځ د خلکو کې چې راځه لکه میټینګ وکړو چې د دې دوه فریقو دا روغه به څنګه راوړو. دا ډېر د خیر کار. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل وفرمایل آیا زه تاسو ته یو داسې کار ونه ښیم چې هغه د منځونو نه بهتر کاري، افضل کاري، او د روژو نه افضل او بهتر کاري، او دارنګې د صدقې نه افضل او بهتر کاري؟ نو صحابو یې وښیه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل اصلاح ذات البین، د مسلمانانو په منځ کې روغه کول دا له ټولو نه افضل کار. نن موږ دوه مسلمانان جنګو او د مسلمانانو اصلاح نه کوو او منځونو نه زور ورکړي. دا د منځونو نه غوره کار ده چې سړی د مسلمانانو په منځ کې روغه راولي، اصلاح به. او بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي فساد ذات البین هي الحالقه، د خلکو په منځ کې فساد راوستل، بګاړ راوستل، او د خلکو په منځ کې جګړې جوړول او جنګونه جوړول، دا خرونکي دی دا عمل. خو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم لکوټي تشریح وکړه او وضاحت یې وکړو چې زما مراد د خریلو نه سر خریل نه دي، دا دین د سړي خری او دین ختموي، دین ته نقصان رسوي. دا ډېر ناکاره شي د دوه په منځ کې جنګ جوړ او د دوه په منځ کې روغه راوستل،
دا ډېر بهترین او افضل عمل دی. نن موږ له دا سوچ وکړو چې یاره مسلمانان په خپل منځ کې یو موټی شي، جګړې ختم شي او اختلافات ختم شي او ټول امت یو امت مسلمه جوړ شي، امت واحده جوړ شي او دا ټول واعتصموا بحبل الله مصداق جوړ شي او رحماء بینهم جوړ شي او دا غیر په نتیجه کې دا ټول مسلمانان یو موټی شي او اسلام باندې دا ډلې ملې ختم شي. نن د ډله بازۍ په بنیاد باندې موږ یو بل سره جګړې کوو، یو بل وژنو، د یو بل وینې تویو. دا ډېر لویه ګناه ده. دا دین ته نقصان رسوي. هي الحالقة، دا دین د سړي څه کوي؟ هغه داسې خوري لکه سر چې سړي خوري. دا دین ته دومره نقصان رسوي. دې وجې نه زه بار بار وایم دا اختلافات نه دي پکار، اختلافات ختمول پکار، ډله بازۍ ختمول پکار. ټول مؤمنان وروڼه دي، دې له ورورولي په خپل منځ کې جوړول پکار. انما المؤمنون اخوه. او حسد او بغض او کینې دا یو بل سره چې زموږ کمی دي د پارټي بازۍ په بنیاد باندې، ډله بازۍ په بنیاد باندې، نو دا ټول د میندې لري کول پکار. او د دې په میان د دې په ځای باندې د محبت او د اخوت او د ورورولۍ ژوند هغه جوړول غواړي. څنګه چې صحابه په یو بل باندې مهربان، نو د هغې کیسې خو کوو، نو د هغې په شان د عمل هم پکار دی، د ورورولي هم پکار ده او محبت هم پکار دی. دا ډېر اهم موضوع ده چې دې کې الله بیان کړی. نو دې دپاره میټینګ هم غوره دی. په دې کې ډېر لوی خیال دی، ډېر لوی اجر او ثواب دی. او کوم میټینګ چې هغه هسې د الله د رضامندۍ خبرې پکې نه وي، د صدقې په باره کې پکې څه ترغیب نه وي او د معروف او د نیکو په باره کې پکې څه خبره نه وي، د نیکو تعلیم پکې نه وي او د اصلاح بین الناس خبرې پکې نه وي، بلکې د خلکو باندې د ظلم دپاره خبرې کېږي، د خلکو د استحسان خبرې کېږي. دا ټول فضول میټینګونه دي، په دې کې هېڅ خیر نشته، په دې کې هېڅ اجر او ثواب نشته. دا ډېر لوی د تباهۍ خبرې دي. نن په دغې کې ټول خلک لري. نو ځکه وایي خو دا میټینګ چې د الله د رضا دپاره کوې، نو دا هم چې ورې په اخلاص سره یې الله په دې کې خیر دی. که په دې کې هم نام و نمود مقصد وي چې یاره د دوه کسو په منځ کې روغه کول غواړي، مشوره کې او وایي چې روغه وکړم نو زه به مشهور شم په خلکو کې، خلک وایي ډېر ښه سړی دی، روغ یې وکړو. او یا نور څه د دنیا لالچ دی پکې دی، خلک نن په روغ هم پیسې اخلي، پیسو دپاره روغه کوي، بیا هېڅ نه ملوي، بیا په دې کې هم خیر نشته. ځکه ورپسې قید ومن یفعل ذلک ابتغاء، هغه چا چې وکړو دا کارونه، نامخکې کارونه، امر په صدقې سره، امر د معروف او اصلاح بین الناس، چا چې وکړو دا کارونه ابتغاء مرضات الله، دپاره د طلب د رضا د الله، نو فسوف نؤتیه اجرا عظیما، پس زر دا چې موږ به ورکړو دته اجر لوی. هغه چا دپاره اجر دی چې د الله د رضا دپاره دا کارونه کوي، بل هېڅ مقصد نه. ومن یشاقق الرسول، او هغه څوک چې مخالفت کوي د الله د رسولو، مخالفت کوي د الله د رسولو، من بعد ما تبین، پس د هغې نه چې څرګند شوی دی دته الهدا، هدایت ورته ښکاره شوی دی، حق ورته ښکاره شوی دی او باقاعده په دلایلو سره حق واضح شوی دی، او دی بیا مخالفت د پیغمبر کوي. ویتبع غیر سبیل المؤمنین، او دی تابعداري کوي د غیر د لارې د مؤمنانو، د لارې د مؤمنانو تابعداري نه کوي، د لارې د مؤمنانو په مقابله کې په بله لار باندې روان شي. د مؤمنانو لار څه د اسلام دی، او د اسلام نه علاوه په نورو لارو باندې ورسره شي، د اسلام لار پرېږدي. لکه بشیر غلا کړی و، د اسلام لار یې پرېښوده،
او د نبی د خطا کولو کوشش کو دا په بل لار روان شو د ګمراهۍ په لار روان شو سمه لارې پرېښوده نو اشاره هغه ته او داسې هر هغه چا ته ده چې هغه د مؤمنانو یو لاري د ایمان د تقاضې مطابق او دې ته نه په بله لار باندې روان شي نو الله وایي نولیه من به وګرځو د لره ما هغه لار باندې توله چې د توجه کړه هغې ته مخکې وړولې موږ به په دغه لار روان لکه د اسلام په ځای وایي نیشنلزم زنده‌باد او نیشنلزم دپاره کوشش سوشلزم دپاره کوشش فرهنګي جمهوریت دپاره کوشش کوي چې د عوامو د خوښې مطابق د نظام چلی او اسلام او د مؤمنانو لار خدا ده چې د الله په خوښه به نظام چلی نو نورو لارو باندې ورسر شي نو الله وایي زه ورپسې پروسس کوم زه بیا هغه طرف ته وګرځم خو دا واره چې ونصلیه جهنم بیا به زه داخلوم جهنم ته به بوځم دې نه دا معلوم شو چې د پیغمبر مخالفت ګناه ده او دارنګې د مؤمنانو چې په یو خبره باندې اتفاق راشي د مؤمنانو اجماع وشي په یو کار باندې نو د هغې مخالفت هم څه د ګناه ده او څنګه چې د پیغمبر خبره منل واجب دي نو داسې مسلمانان چې په یو خبره باندې اتفاق وکړي او اجماع وکړي نو د هغې هغه اجماع منل هم څه دي واجب لکه الله دواړه یو ځای کړل د پیغمبر مخالفت او د مؤمنانو لار پرېښودل دواړه یو ځای کړل او د دواړو دپاره حکم بیان کړو چې ونصلیه جهنم نو اجماع دلیل دی د مؤمنانو چې په یو خبره باندې اجماع وشي او اتفاق وشي نو د هغې نه خلاف په بله لار بیا نه اختیار امام شافعي رحمه الله نه یو ځل تپوس شو چې یاره قرآن کریم کې د اجماع دپاره څه دلیل شته چې تاسو وایې اصول د شرع یو دا درې دي دا څلور دي یو چې کوم دی نو کتاب الله دی یو سنت رسول الله دی او یو اجماع ده او یو قیاس دی نو د دې اجماع دپاره څه دلیل شته چې مؤمنان په یو خبره اتفاق وکړي اهل علم اهل الحل والعقد هغه به د ټول امت دپاره هغه به دلیل وي د هغې اتباع به واجب د دې دپاره څه دلیل شته نو هغه به ما ته لږه موقع راکړي یو 3 ورځې موقع راکړي نو د شپې به هم قرآن لوستو 3 ځله به وي ختمو او د ورځې به هم لوستو تلاوت به کو د اجماع دلیل کړ 3 ورځې بعد ووې چې او ما ته دلیل میلاو شو او دا آیت یې ولوست چې الله وایي ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصله جهنم دا د اجماع دلیل دی زمون د شریعت ګورې څلور اصول دي څلور اصول کتاب الله سنت رسول الله اجماع او قیاس نو دا دلائل د شرع دي څلور نو څنګه چې کتاب الله دلیل دی سنت رسول الله دلیل دی نو داسې اجماع دلیل دی چې مؤمنان په یو خبره باندې متفق شي وسات مسویرا او ناکاره ځای د راګرځېدو دی دا جهنم ولولا فضل الله عليك ورحمته او کچری نوې فضل د الله پاک پتا باندې او رحمت د الله پاک نو لهمت طائفة منهم نو خامخا قصد کړو یو ډلې د دې خلقونه ايذلوکا چې دي خطا کی تعالی را وما يضلون الا انفسهم او دې نشي خطا کولې تعالی را مگر خپل ځانونه وما يضرونك من شيء او ضرر نشي رسول تا تدي نهيسيز وولي وانزل الله ذکر نازل کړی دی الله پاک علیکا پتا باندې الکتاب کتاب خپل والحکمت او د دانای خبري وعلمك ما لم تكن تعلم او خودلی دی تا هغه حکمونه چې ته نه پوهې دی باغې باندې احکام دي شریعت کارونه د دین وکانه فضل الله علیک عظیما او دې فضل الله پاک پتا باندې وی دا فضل الله دی
لا خیر فی کثیر من نجواهم نشتری اس خیر پډیرو مشورو د خلقو کې الا من امر بصدقه مگر په مشوره دا هغه چا کې خیر شته چې هغه بیان کوي په صدقې سره ترغیب د صدقې او معروف او یاد نیکه سره او اصلاح بین الناس او یاد اصلاح کولو په میان د خلقو کې ومن يفعل ذلك سوق چې کوي دا کارونه ترغیب د صدقې ورکی ترغیب د نیکه ورکی اصلاح بین الناس لپاره مشورې ابتغاء مرضات الله لپاره د طلب د رضا د الله وسوف نوتي اجرا عظیما وزرد چې من قول ورته اجر وي ومن يشاقق الرسول وسوق مخالفت کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم من بعد ما تبين له الهدى فاستغنا چې ظاهر شوی دی هغه ته هدایت ويتبع غیر سبیل المؤمنین او تابعداري کوي روان شي دي پاغلار باندې چې هغه د مؤمنانو نه روان شي دي پاغلار چې هغه د مؤمنانو نه غیر سبیل المؤمنین د مؤمنانو د لارې نه علاوه وبلل نو ولې د مو ګرځو دلرا ما هغه تر هغه لارې ته ولا چې د مخواړو غیتا ونسلی جهنم او مقبل داخل کو بیا دلرا جهنم تا وسات مصیرا او ناکار دی دا جهنم زیدرا گرزیدو الحمدللہ رب العالمین